سلامونه ستړي مشئ وخت مو په خیر پام وکړئ د یاران ټي وي یوټیوب چینل څخه د نن ورځې تازه او مهمه خبرونو ته. پاکستان د تورخم دروازه د هر ډول تګ راتګ په وړاندې وتړله. تورخم کې د افغانستان اسلامي امارت کمیسیار عبدالجبار حکمت رسنیو ته ویلي پاکستاني لوري تېره شپه شاوخوا 10 بجې تورخم لار د هر ډول تګ راتګ پر مخ وتړله. د ښاغلي حکمت په خبره پاکستاني لوري ترې غوښتي چې فرضي کرښې ته څیرمه د تاسیساتو جوړولو ډډه وکړي، خو هغه غاړې ته د پاکستان له لوري د تاسیساتو جوړولو ته غبرګونه نه ښیي. نوموړي زیاته کړې چې دا مهال سلګونه مسافر، ناروغان او بار وړونکي موټر د دغه دروازې بیا پرانیستو ته په تمه دي. په یو بل خبر کې اورئ چې مولوي عبدالکبیر وایي اوسنی نظام په ټولو افغانانو پورې اړوند دی. د افغانستان د کډوالو بیرته راستنېدونکو چارو وزارت سرپرست مولوي عبدالکبیر وایي چې اوسنی نظام یوازې په ملایانو او دیني عالمانو پورې اړوند نه دی، دا د افغانستان د ټولو مسلمانانو ګډ نظام دی. نوموړي په کابل کې د یوې دیني مدرسې په فراغت غونډه کې ټینګار وکړ هیڅ چاته به اجازه ورنه کړي چې دا نظام کمزوری او خراب کړي. ښاغلی کبیر د پوهنتون او دیني مدرسو موخې ګډې بولي او د دغو بنسټونو پر پراختیا ټینګار کوي. د سیاسي چارو شنونکی فضل الرحمن اوریا هم په دې اړه وایي افغانستان باید د هېواد له ټولو تخصصي او قدري ظرفیتونو څخه څنګه چې لازمه ده استفاده وکړي او د ملي ارزښتونه د اولاد دغو ملي ارزښتونو څخه د هېواد په ترقۍ او پرمختګ په برخه کې ګټه پورته کړي. دا څرګندونه داسې مهال شوې چې یوه ورځ وړاندې د افغانستان ملي دفاع وزارت لوی درستیز ویلي و چې له طالبانو پرته افغانستان به نه وي.